السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ، وختونه مو په خیر. خدای جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سلو مبارکو خویونو دوهمه حصه. که دا ستاسو اول راتګ وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نښان کېکاږئ. پر ده مبارک هغه کسان زیات ګران وو چې خیر یې نورو ته زیات رسېدی. هیڅوک د ده د محضر څخه ناامیده نه و او فرمایل به یې د هغو کسانو حاجتونه راورسوئ څوک چې یې تر ما نسي رارسولی. هر کله چې به چا د ده څخه د حاجت خواست کاوه، که سم و روا یې باله او که نه و په ښو خبرو راضي کاوه. د هیڅ چا درخواست یې نه رداوه مګر که به په معصیت کې و. د سپین ږیرو یې زیات عزت کاوه او پر کشرانو ډېر مهربان. د غریبانو یې زیات مراعت کاوه او مجذوبول یې. د شرخوښو زړونه یې په نیکي باندې ترلاسه کول. په ښکاره به متبسم، پر شونډو خندان و او په عین حال کې به یې زړه کې د الله جل جلاله څخه بیره زیاته وه. کله چې به خوشحال و سترګې یې یوه پر بله ایښودې او د خوشحالۍ اظهار یې کاوه. د ده اکثر خندا د تبسم وه، خندا یې غږ نه درلودی. کله کله به یې مزاح کوله او د مزاح او خندا په بهانه یې نامناسب او باطل حروف نه ویل. بد نوم ته یې تغییر ورکاوه او د هغه پر ځای یې ښه نوم کاراوه. بردوبارۍ او سړې سینې یې هممهاله پر خشم وړاندېوالی کاوه. د شتمنۍ د هلاکت پر وخت خشم نه ورتلی او نه هم ناارامه کېدی. د خدای جل جلاله لپاره دومره په قهر کېدی چې بل چا به نه پیژندی. هیڅکله یې د ځان غچ نه اخیستی مګر بغیر له هغو چې د حق حریم یې ماتوی. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په وړاندې تر ټولو منفور ترین خوی درواغ ویل و. د خوشحالۍ او خفګان پر مهال یې د حق د یادولو پرته بل څه پر ژبه جاری نه و. هیڅکله یې پیسې نه ذخیره کولې. په خوراک او پوښاک کې تر خپلو خدمتګارانو زیات شی نه درلودی. پر خاورو کېنستی او ډوډۍ یې هم ورباندې خوړله مګر پاکي تر هر څه خوښېده. پر مځکه بېدېدی، بوټونه او کالي یې خپله اغوستل. په خپلو لاسونو یې شیدې څښلې او د اوښ پښې یې په خپله تړلې. هر مرکب چې به ورته مهیا و ورباندې سپرېدی او فرق یې نه ورکاوه. هر ځای ته چې به تلی هغه خپله چپنه جامه وه، هغه جامه به یې اواروله او ګټه به یې ځینې اخیستله. د ده حضرت اکثره جامې سپینې وې. چې نوې جامه به یې جوړه کړه مخکینۍ یې فقیر ته وربخله. آخري ډوله جامه یې د جمعې د ورځې وه. د بوټونو او کالیو د اغوستلو پر مهال یې له ښي خوا پیل کاوه. ببر او خیرن ویښتان یې کراهت ګڼل. همیشه به خوشبو و او زیات مخارج یې د عطرونو پر رانیولو و. همیشه به یې اودس درلودی او د اوداسه پر مهال یې مسواک واهه. لمونځ لکه د ده د سترګو نور و. ارامي او استراحت یې په لمانځه کې موندل. د هرې میاشتې پر 14، 14 او 15 ورځ یې روژه نیوله. هیڅکله یې کوم نعمت پورې نه خندل. د الله تعالی جل جلاله لږ نعمت یې ډېر باله. هیڅکله یې غذا نه تعریفوله او نه یې بد پسې ویل. د غذا پر موقع چې به هر څه حاضر و میل یې ورته ښکاره کاوه. د دسترخوان پر سر یې له خپلې خوا غذا نورو ته ور اړوله. د غذا پر مهال تر ټولو ژر حاضرېدی او تر ټولو وروسته ځینې ولاړېدی. چې وږی به نه و د ډوډۍ میل یې نه کاوه او تر مړېدو وړاندې د ډوډۍ څخه انصراف کاوه. یعنې پر ماړه نس یې ډوډۍ نه خوړله. معدې یې هیڅکله دوې غذاوې هممهاله نه دي جمع کړې. په غذا کې یې هیڅکله ټیغ اروغ نه دی ایستلی. تر خپله وسه یې یوازې ډوډۍ نه خوړله. تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې لاسونه پرېمینځل او پر خپل مخ یې کشول. د اوبو څښلو پر مهال یې 3 ساوې نیولې. په اول کې بسم الله او په اخر کې الحمدلله ویله. تر هر ډول مستورو او حیاداره پیغلو حیاناک و. کله چې به کور ته داخلېدی 3 واره یې اجازه غوښته. د کور داخل وختونه یې پر 3 برخو ویشلي وو. یوه برخه د الله جل جلاله دپاره،
بله برخه د کورنۍ او دریمه برخه یې د ځان او خلکو دپاره وه. ګرانو قدرمنو دوستانو، هیله لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت را خپل کړو او د کفارو رواجونه او د کفارو تهذیب نه کړو خپل، او له هر رنګه خرابو عقیدو څخه او له خرابو رواجو ډډه وکړو. دغه ویډیو که مو چیرې خوښه سوې وي، تر نورو مسلمانانو یې شیر کړئ او لایک یې کړئ.